چې تا دا کار سمون کنه بیا به تا مورې باقي به زه د ویلچیر سره ځان عادتوم ښه ده بچي اطیب ته به ما سره د نیمګړي ژوند تر کومې په اوبو ګرځې ما پرېږده چې زه خپل ځان دې پردو خو سره عادت کړم ها ما پرېښودې اوس څه چل کې ته ما ته وګوره که نه ها ته وګوره ها شاباش ته خو د خپلو خپو زور د لاسونو نه ویستی شي او باقي کار به د مضمونه اخلم چې د ژوند په لاره کې به د خلکو سره څنګه شاملېږم دا خو سره په راډیو څه ګرانه خبر نه ده که ګرانه ده اتیې خو چې را په غاړه ده نو څه لار خو به ورته ګورم که نه کاش وختي چې ستا په دې زما زور شوی پلیز پام کوه اتیې چې بیا داسې خبره ما ته ونه کړي او بله دا چې ما ته د معذورې ټکي هم بیا استعمال نه کړي زه به څه معذور یم ها ته وګوره زه څنګه معذور یم ته خو ما پسې ځان راورسو شګفتي ته خفه شوې زما د خبرې هرګز دا مطلب نه زه ستا د جذبې او د همدردۍ قدر کوم اتیې خو اتیې ما په ژوند کې چیرې هم شکست نه دی منلی خدا خو شکر دی چې خدای زه د مرګه بچ کړم او د خدای په دې ساعت هم ډېر شکر دی ما ته پته ده چې ستا حوصله د غره نه موچته ده او دا ساره پر څه حادثه نه ده او نه سالمیه ده اوس ځو راځئ چې د کومو خپو د لاندې د ځمکه نه لیده خو د لیده د هغې انجام دا زما رضا دی تا زما مرګ سپک کړی اوه مسټر نو ته هم د دروند او د سپک په معنی پوهېږې اتیې ځه چې ځو زه ډېر افسوس کوم شګفتې چې ته د بل لاس ته کېناستې خو بیا د دې خبرې افسوس کوم چې ستا د قابلیت او د غرور نشه په سر کې ماته شوه اوس به ته د خلکو مینت کې خو خلکو سره به دومره وخت نه وي چې د یو معذوره په هکله سوچ وکړي او یو معذوره له وخت ورکړي چنګریزه د خدای د قهر نه ویرېږه چې چا هیلپ نشي کولی نو د دې د هیلپ خلک خو په لندن کې دي خو دې غریب له لا دا پته نشته چې هغه به دومره پاگل نه وي چې یو معذوره جنایت قبوله کړي معذوره زه نه معذوره دی چې ضمیر دی نشته معذوره دی چې احساس نه لري معذوره زه نه معذوره دی چې جاهل یې واه جانه ډېر جاهل معذورې جینه